هندوستان د افغانستان سره د څلورو چورلکو مرسته کوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د هندوستان د خبري رسنیو د خبر له مخې هیواد یې په پام کې لري چې افغانستان ته 4 روسي ساخته چورلکې ورکړي. ویل کېږي دا به د هندوستان لخوا د طالبانو حکومت سره د وسلو او مهماتو د مرستې په برخه کې 4مه مرسته وي. د هند خبري رسنیو ته د هندي چارواکو له قوله لیکلي دي چې هیواد یې د طالب چارواکو د مرستې غوښتنې ته لبیک ویلو په خاطر د هغوی سره د 4 روسي چورلکو د مرستې پریکړه وکړه. ویل کېږي تمه کېږي چې دا الوتکې د هند دفاع وزیر او ملا یعقوب د تلیفوني خبرو نه وروسته افغانستان ته وسپارل شي. همداشان دې خبر د پاکستان په حکومت هم بد اغیزه کړې. چارواکي وایي افغانستان دا وخت الوتکو ته سخته اړتیا لري تر څو خپل دفاعي سیستم لا قوي کړي.